بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلام د مقدس کلمې محترم ورونو او خویندو په دې هیله چې انشاءالله تاسو ټول به تر دې دمه روغ جوړ او د صحت خاوندان یاستئ. زه بار بار وایم چې سړی مجبوریږي چې راشي د دې موبایل تر مخې کینی او خلکو ته دغه خپل پیغام ور ورسوي. د بعضې مسایل چې سړی وګوري نو سړی چپ نشي پاتې کیدی. زه باید دغه خپل زړه درد را تاسو سره شریک کړم او که زما دا پیغام دوه درې نفره هم وګوري دا زما لپاره کفایت کوي، اما زما دغه زړه درد چې سپک شي. خو دا خبره د ټول افغانان یاد ساتي چې والله چې هر یو ځوان مسؤل دی چې د داسې مسایلو په مورد یو واضح او څرګند دریځ دوی ولري او خپل پیغام خلکو ته ور ورسوي. که تاسو انشاءالله چې په دې باندې خبره یې دغه د کابل وروستۍ کومه پیښه چې شوې ده ډېر ډول انتقادونه او غبرګونونه له ځانه سره لرله او موږ هم وایو بلکل په دې پیښه باندې موږ غمجن شوي یو او زموږ زړه درد پرې کړی دی او همدا علت دی چې اوس دلته دغه تاسو سره دغه ویډیویي پیغام خپروو او ستاسو لپاره جوړوو. نو خبره دلته ده چې دا خو صحیح ده، دا پیښه تازه ده ځکه یې دغه غم دروند دی. په افغانستان کې داسې په زرهاو پیښې تېرې شوي دي. د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې له دې څخه سختې پیښې تېرې شوي دي. خو د افغانانو یو خاصیت دا دی چې کله په دوی باندې یو وخت کې مشکل راشي دوی د موقت وخت لپاره چیغې وهي، راوځي، سرکونه هم بند کړي، انتقادونه هم کوي، غبرګونونه هم د پیښې په مقابل کې څرګندوي. اما تر اوسه دوی دا فکر ونه کړو چې د داسې پیښو د حل لاره څه شی ده، هغه بنسټیز حل د داسې یو پیښې څه شی دی. زه وایم چې که چېرته په افغانستان کې واقعي او اسلامي نظام موجود وی او مجرم په سزا رسیدی او د الهي حکمونو تطبیقول په افغانستان کې موجود وی نو تاسو یقین ولرئ چې انشاءالله موږ به د داسې پیښې او په زرهاو نورې چې تېرې شوي د داسې پیښو شهیدان به موږ نه وو نن. نو حل لاره یې دا ده چې افغانانو ورونو مسلمانانو په دې باندې تاسو نور پوهه شئ چې که د ظلم، د ستم، د تور تم څخه ځان خلاصول غواړئ، دا د وینې تویېدنه بس کول غواړئ په افغانستان کې نوره په والله چې ول لاره لري چې تر څو هغه راونه نیسئ که په یو ډول هم خلاص شئ. ځکه موږ د دې شهیدان یو چې دا 18-19 کاله کېږي چې په افغانستان کې په لکهاو سیاسیون دي راځي برنامې وایي، نظرونه وایي، داسې کوو، هسې کوو، دا کوو، کوو، اما تر نن ورځې پورې چې موږ حالات ګورو بد شوه، بدتر شوه، اما د ښه والي لوري ته لاړه نه. نو خبره اصل دلته ده چې تر څو مونږ الله سبحانه وتعالی ته واپس نشو او د رښتیني اسلامي نظام څښتنان نشو، زه یقین لرم چې مونږ به د همداسې بدو حالاتو شهیدان وو. او الحمدلله اوس د افغانستان د بعضې ولایاتو څخه دغه نرې راوچتیږي چې مونږ اسلامي نظام غواړو. اسلامي نظام کې د مسلمان لپاره خیر دی. اسلام د خوشبختۍ، د عدالت، د سکون او د سوکالۍ څخه یو ډک دین دی، اما په یو شرط چې عمل پرې وشي. اوس خبره دلته ده چې داسې پیښې غندل، غبرګون ښودل، چیغې وهل دې نه څه شی نه جوړېږي. موږ او تاسو دا 19 کاله 18 کاله کې چې ګورو یې که چېرته خپل ارادې بدلې کړو الله زموږ ملګری دی. تر څو چې خپل ارادې بدلې نه کړو والله وبله که الله زموږ حالات بدل کړي. نو زه د افغانانو څخه دا هیله کوم چې راجګ شئ په یوه چیغه، په یوه نارې سره نور په افغانستان کې د حقیقي او اسلامي د حقیقي او د اصلي او واقعي اسلام غوښتونکي شئ. چې اسلام زموږ دغه ستونزې را حل نه کړي، دا د انسان په لاس جوړ شوي قانونونو باندې دغه ستونزې نه حل کیږي. که حل کېدی خو دا 18 کالو کې مونږ او تاسو لیدلی وای چې حل شوی وای. او اوس هغه علما، هغه خلک چې د رښتیني او واقعي اسلام غوښتونکي دي،
نور افغانان مکلف دي، مسؤلیت لري چې د دې علماو ترڅنګ ودرېږي، د دې علماو ملاتړ وکړي او دا چیغه تر هغې په درګه کړي چې څو یې په عمل کې لیدل نه وي چې دا دی په افغانستان کې اسلام راغلو. او زه یقین لرم چې دا ظالم دولت چې دی دا د دغو خلکو چیغه چې دا خف کوي نه یې پرېږدي چې نوره اوچته شي. نو تاسو کوشش وکړئ د دې علماو ترڅنګ ودرېږئ. که خپل ژوند کې ارامي غواړئ، عزت غواړئ، درناوی غواړئ، سکون غواړئ، نو دا ټول شیان په اسلام کې دي. او که د دې پیښو حل غواړئ دا هم په اسلام کې دی. او ټول افغانان په دې باندې اوس شهیدان دي چې په دا 18 کالو کې مونږ د ډیموکراسۍ څخه کومه ثمره ونه لیده. نو مهمه خبره دا ده چې مونږ نور راوچت شو، په یو غږ د اسلام غوښتونکي شو. والله چې په افغانستان کې اسلام تطبیق شي، په والله چې د ټول مشکل حل کیږي. او خبره دا ده چې د افسوس ځای دی بعضې بېسواده لوړپوړي چارواکي راځي د دې علماو غوښتنو ته د افراطیت نوم ورکوي. والله د افسوس ځای دی. که دوی چېرته، زه یقین لرم چې د افراطیت په معنا نه پوهېږي، که دوی د افراطیت په معنا پوهېدی نو بیا یې داسې یو مقدسې غوښتنې ته کله د افراطیت نه ویله. خو دوی بېسواده جاهل خلک دي. اما افغانانو اوس دا درک کړې ده چې نور د داسې د ظلم او ستم څخه دوی چې دي ستړي شوي دي. دوی باید دغه خپل سکون د اسلام د لارې نه حاصل کړي. نو په دې هیله چې انشاءالله دې مسؤلیت ته ځوانان هم متوجه شي. او د ځوانانو دا یو غټ مسؤلیت دی، په دې مورد باید ډېرې هلې ځلې وکړي. او بله خبره دا چې مونږ خو د هیواد نه لرې یو، په افغانستان کې میشت خلک چې دي هغوی ډېر مسؤل دي چې دې خبرو ته د عمل جامه ورکړي. او بله خبره دا چې یو سړی به ووایي چې زما د خبرو نه هېڅ هم نه جوړېږي. نه جوړېږي. ته راجګ شه، یو څرګند دریځ غوره کړه او د خپل پیغام د افغانانو او د افغان ملت ته ورکړه. انشاءالله چې د ستا خبرې ډېر اثرات په خلکو لرلی شي. نو په دې هیله چې انشاءالله د دغو حق پرستو علماو ملاتړ وشي او په افغانستان کې واقعي او حقیقي اسلام تطبیق شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.